لکه ته زندگی داسې د بې خونده لکه ته زندگی داسې د بې خونده درد وچ زګروی مې خیژي له هر بنده پر څپو یې رسامي کړي زما سترګې پر څپو یې رسامي کړي زما سترګې څه کلکه عاشقۍ یې کړم پیونده هغه بیا د چا د حسن مریدي کړي هغه بیا د چا نیولې له ګرونده سپیلني درته زما د کوزدې شال سه که زما په زندگی کېږي وربنده ته له مینې نوره څه قرباني غواړې ته له مینې نوره څه قرباني غواړې په سرو اوښکو خو مې ومینځلې ژونده لکه ته زندگی داسې د بې خونده درد وچ زګروی مې خیژي له هر بنده. سلامونه د چینل درنو لیدونکو، هیله د ټول به روغ جوړ وي او د صحت جامې به هم پر تن وي. قدرمنو هیوادوالو، دا د نن بیا راسره د کابل په یوه سیاحتي سیمه کې درانه هیوادوال ملګري دي. شاعري اورو. نن به تر ډېره پورې موږ په دې باندې خبرې بحث کوو چې دوی څه ډول شاعري خوښوي او کوم ډول شعرونو سره علاقه لري. مخامخ را سره ملګری دی. ملګري ځان را معرفي کړه. ستړی مه شې، بخیر راغلی. مننه مینه قدر او مننه. عصمت الله یم د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ څخه. ښه ډېر ښه. څنګه راغلی یې؟ دلته کاروبار کوئ او که چکر راغلی یې؟ دلته بس کاروبار کوو، د زده کړې کوو، بس اوس فلحال چکر لپاره راغلی. ښه ډېر ښه. شعر و شاعري سره علاقه لرئ نه لرئ؟ بیا د لوی پکتیا په خټه کې خاصه شاعري نغښتې ده. هو لږ لږ ورسره علاقه لرو، شوق لرو. مهرباني بس چې لري را سره شریک کړه. مننه. د درمان صاحب یو څو بیته دي وایي چې زما په رګ کې له هوس ډکه هوا ړنګه شي. زما په رګ کې له هوس ډکه هوا ړنګه شي، چې له خندانه په ملاماته شي، په شا ړنګه شي. ډېر ښه ډېر ښه. زما په رګ کې له هوس ډکه هوا ړنګه شي، چې له خندانه په ملاماته شي، په شا ړنګه شي. او راځه چې بیل شو، زه چې دا دروغ هم وازمایو. راځه چې بیل شو، زه چې دا دروغ هم وازمایو. نه به راولویږي اسمان، نه به دنیا ړنګه شي. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. او په نیمایي کې چیغې اورم د ملا ړنګه شي. په نیمایي کې چیغې اورم د ملا ړنګه شي، په تا را جوړه په چیرنه اشنا ړنګه شي. ډېر ښکلی ډېر ښایسته. په دې دنیا د جنت د شیبو کیف واخلمه. په دې دنیا د جنت د شیبو کیف واخلمه. هغه جنې د یو ځل غېږې ته زما ړنګه شي. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. تر خپلې ګټې نن بیا راوستم خوند یې وکړ. تر خپلې ګټې نن بیا راوستم خوند یې وکړ. یوې خوی مخې په ګناه راوستم خوند یې وکړ. زه خو زاهد وم د جومات او مسلې سړی وم، مګر تر کفره چې ملا راوستم خوند یې وکړ. بل ملګری هم یو شی ووایي، ستړی مه شي، د مایک ورته ورکړئ چې بل چې ځان معرفي کې دا هم غټې خبرې دي. په خیر راغلی. نوم دې راته ووایه، د کوم ځای یې؟ خیر اوسې جان، دا دی زه عزت الله د خوست ولایت مرکز څخه. ښه ډېر ښه. موږ څو ورځې وړاندې خوست ته تللي وو، مینوال شاهدان دي، دوی خپرونې وکتې تر ځاځي میدانه پورې چکرې مې وویلې. خوست هم ډېر ښکلی ځای ده او خلکو کې ډېره شاعري شته ده. ته نو ټپې راته ووایه، ټپې یا غرنۍ دا شیان خو ټپه دې ته وایه چې تیاري لنډی دیوال دی، تیاري لنډی دیوال دی، ما د لنډي دیواله ډېر دنګلي. واه نصیبه څه کانې دې وکړې، مین په چا یم غېږه چاته ورکوم. سترګې دې ډکې تمانچې دي، سترګې دې ډکې تمانچې دي، زه د یاره په ډکو تمانچو ویشتلی یم. ډېر ښکلی. او زه لږ څه ناکام شوم پکې. بل ملګري ته به هم نوبت ورکړو. ستړی مه شې. مصطفی ورور ځان راته معرفي کړه، د کوم ځای دلته چکر راغلی څنګه؟ خیر اوسې راځه، خو د ننګرهار ولایت خیوې ولسوالۍ څخه یم او دلته زده کړې کوو، زده کړو ته راغلي کابل ته. نو تاسو ټول به ټولګیوال وئ حتما؟ ځکه داسې یو اتاق هم ده. د دې اتاق ژوند دی
پوهنتون د ټولګي ژوند ډېر ښه ژوند دی دا بیا هر وخت نه وي که نه هغه 4 کاله چې یا 3 کاله چې څوک دلته تېروي هماغه وي بس بیا نو څوک په خپل لوري ځي څوک په خپل لوري ننګرهار کې هم شاعري ډېره پخه وي ننګرهار خلک هم ډېر ښه شاعران لري ته څه ویل لرې ته ټپې وایې او که تاسو وطن کې سروکي ډېر زیات وي وای سترګې مې سرې په نیمه شپه راغلمه سترګې مې سرې په نیمه شپه راغلمه ستاسو د کور په دروازه رالمه ډېر ښه نور مې صبر د زړګي ونه شو ځکه دا ستاسو په کوڅه راغلم ډېر ښکلی ډېره مننه ډېره مننه دا ملګری به هم راته ځان راوپېژني او د کوم ځای مننه کوم له تاسو څخه چې دغلته ملاقات وشو د کابل سړه هوا ده ډېره ښه لګېږي سرلي موسم خو دغسې وي نو د پسرلي موسم د چکر ته راغلي تاسو مو ولیدل یو څو ټپې مونږ ته مې یادې دي ډېرې یادې نه دي نوم خو دې راته ووایه ویاره نوم مې درته ویم نوم مې منصور دی د کونړ ولایت یم ښه 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 ډېر آرام سره چکر ته راغلی پکتیا خوست ننګرهار کونړ نو دلته هم دغه مشرقي و چې ورته وایي ختیځ او لویدیځ هم سره هغه کړي دي دوه سره کړي دي ډېر ښه مهرباني ټپې درته کوم یو څو دانې وایي زلفې مې کلکې لاس کې نیسه زلفې مې کلکې لاس کې نیسه د بدقسمتو روزي تل د لاسه ځي واه واه ډېر ښکلی او ستا یارانه مې کړی نه وی ستا یارانه مې کړی نه وی ځان مې د سیند په چپو وړی وی مینه واه ډېر ښکلی یاري خو تا کړه ما خو نه کړه اوس چې په لنډه پرې کوې ژړا راځي نه دا ډېرې عادي پخوانۍ ټپې دي که نه او ستا یارانه د شګو بند دی ما چې د شګو بند تړو لیونی ومه واه واه ډېر ښکلی او مسافري شکېدلی کټ دی مسافري شکېدلی کټ دی ما له شکېدلي کټ کې نه راځي خوبونه استاده خیر دی ما کامیاب کړه زه نالایقه د جانان د لاسه یم د دروازې ملنګ ته وایه د دروازې ملنګ ته وایه الله دې مل شه مونږ ور پورې کوو واه ډېر ښه او زه خو دا ستا لایقه نه وم ورکه پښتو شه میراثي در پاتې یم وایي زما ښایسته ځواني زړېږي زما ښایسته ځواني زړېږي که شهزادګان رانه پیدا شي څه به یې کړم واه واه ډېر ښکلی زما ټپې دې راختمې کړې بس تاسو دې بریالي وای ډېره مننه پکتیاوال ډور کې کوم پیغام لرې نو پیغام را سره شریک او شعر که لرې هغه هم درنه اورو مهرباني والې نه په مینه اورو همدرد صاحب ما ته ډېر خوند راکوي هغه اوس غریب مړ دی الله دې وبخښي آمین الله دې جنت فردوس ورکړي آمین خو د هغه شعر او شاعري ډېر خوندور دی هغه چې په خپله یې واقعیت هغوی خپله طرز باندې هم خوند کوي که نه غزل دی چې زه چې په کوم حال یم یو خدای ته معلوم یم زه چې په کوم حال یم یو خدای ته معلوم یم او ولاکه دا پته لګېږي چې زه کوم یم واه ډېر ښه او ستا د دیدن غوندې د ډېر څه ارمانجن پاتې ستا د دیدن غوندې د ډېر څه ارمانجن پاتې ستا د دیدن غوندې د هر شي نه محروم یم واه واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی د جلکۍ پلاره که منې نه منې دا به منې د جلکۍ پلاره که منې نه منې دا به منې د جلکۍ پلاره که منې نه منې دا به منې دغه به ته وې دا به زه به دې زوم یم واه ډېر ښه ډېر ښکلی او ته عجیبه کیسه کې دا رقم بیخي نه ده ته عجیبه کیسه کې دا رقم بیخي نه ده اوس دې پرېښوای شمه په نوم دې چې بدنوم یم واه ډېر ښکلی او د دومره سختې کیسې زور زیاتې را پاتې نه دي د دومره سختې کیسې زور زیاتې را پاتې نه دي ګوره در وبژاړم رنګه کم ماشوم یم واه واه ډېر ښکلی ملا بس تا چې کپیر کړی یم څه ووایم ملا بس تا چې کپیر کړی یم څه ووایم کنی د خدای پانایي کې تری توم یم واه ډېر ښکلی او د مازدیګر سګرټ او وینې د غرمې سګرټ دا دی د خپل ذوق ده د مازدیګر سګرټ او وینې د غرمې سګرټ چې راوستی بیا په دا رقم دام دوم یم واه واه او همدرد یغې بغې انسان یم مینه مینه یم ستا په خندا کې بس په هر بل انسان شوم یم ستا په خندا کې بس په هر بل انسان شوم یم ډېر ښکلی ډېره مننه بس تاسو نه مننه چې د وطن ته خدمت کوي او شعر شاعري په مخ وړئ او موږ ته مو د خپل قیمتي وخت راکړو ډېره مننه ستاسو آباد ژوند مو غواړم دا ملګری هم که څه ویل لري بس لنډې خبرې راته وکړي نور به ټول خو سوال ته د سلام وي ټول ته ځای ټول ته خوشحالي غواړم خو سوال دی موږ یې ډېر نازولي ټول افغانستان خلکو ته سلام بالکل خوستوال په خپلو خلکو مین وي ښه ځکه وایي بس زما خو دا پیغام دی باید چې دا د افغانستان ځوانان
کوم ځوان نسل چې دی باید تعلیم وکړي، خپل تعلیم ته دوام وکړي. هر رقم حالات دی بالکل او د یو سوکاله افغانستان په خیله. ډیره مننه کونړی ورور، ننګرهاری، خوستوال او پکتیاوال، تاسو ته آباد وئ. د سلیم واک څخه هم ډیره مننه. قدرمن لیدونکو زموږ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو خدای مل ښې شېبې په پای کې څو ښکلي انځورونه هم وګورئ. خدای په امان.